د امریکا او د ایران تازه یو بل ته ګواښونه د امریکایي پوځیانو په وژنې سره یاده جګړه د لا شدت پر لور روانه ښکاري. په اردن کې د امریکا په موافق السطحي پوځي اډه د ایران د تېرې اونۍ په بریدونو کې د دوو امریکایي پوځیانو په وژنې سره چې یو بل ورک دی د واشنګټن له لوري تهران ته د سختو بریدونو خبرداری ورکړل شوی. ټرمپ پرون له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په اردن کې د پوځ په نظامي مرکز د ایران په برید کې 3 پوځیان وژل شوي او له ایران یې د سخت غچ اخیستلو ګواښ وکړه. هغه تېره شپه په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د هر وژل شوي امریکایي سرتیري غچ به څو برابره واخیستل شي او که پر امریکایي پوځیانو بریدونه دوام وکړي امریکا به د ایران پر مهمو پوځي او نورو هدفونو خپل عملیات نور هم پراخ کړي. سی بی اس رسنۍ راپور ورکړی دی چې په عربي هیوادونو کې د امریکا په پوځي اډو د ایران بریدونو کې 4 امریکایي پوځیان وژل شوي او تر 100 پورې نور ټپیان دي. هاخوا بیا ایراني چارواکو خبرداری ورکړی چې د هیواد د انرژۍ، ترانسپورټ او نورو مهمو تاسیساتو په نښه کول به بې ځوابه پاتې نه شي او د مقابل لوري اړوند اهداف به هم له ورته ګواښ سره مخامخ شي. ایران وړاندې دعوې کړي دي چې په ځینو عربي هیوادونو کې توغندي د امریکا له پرمختللو رادارونو څخه تیر او د امریکایي پوځي تجهیزاتو او الوتکو په لګېدو سره درانه زیانونه اړولي دي. تهران دغه راز ویلي دي چې په هوایي حریم یې د امریکا تر 10 پورې MQ-9 ریپر پرمختللې او د لوړې بیې لرونکي بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي چې د یو شمېر یې ویډیوګانې هم خپرې کړي. په عین حال کې چلونکي خبرداری ورکوي چې د جګړې پراخېدل به نه یوازې د خلیج امنیت اغېزمن کړي بلکې د نړیوالې انرژۍ پر بازارونو او د سیمې پر سیاسي ثبات به هم ژور اغېز وکړي. د امریکا او ایران ترمنځ روان تاوتریخوالی چې په یو نازک اوربند باندې مخته اوس له ماتې سره مخامخ شوی دی. په ټوله کې د ګلف هیوادونو لپاره یا لکه د سعودي، اماراتو، قطر، کویت او اردن لپاره جدي اندېښنې راولاړې کړي دي ځکه د هرمز تنګي کنټرول د تیلي لارو او پوځي اډو په نښه کولو سره اقتصادي او امنیتي جذبونه رامنځته شوي دي. په ټوله کې ویلی شو دغه سخت ګواښونه چې د امریکا لخوا دي دا ښیي چې جګړه د امریکا په لاس کې ده او امریکا په دې برخه کې برلاسي ته مخه کړې ده او هدف یې د ایران د فرضي پوځي وړتیاو کمول دي او د هرمز تنګي آزاد ساتل دي. دغه متقابل خبرداری د دې اندېښنې لامل شوی دی چې روانه شخړه یوازې پر پوځي اډو تر بریدونو محدوده نه بلکې ښایي د دواړو لورو مهمې اقتصادي او حیاتي زیربناوې هم د بریدونو هدف وګرځي.